سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو د لبنا خان په باره کې ده او د لبنا خان او د علیشه 007 ترمنځ څه رشته ده. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته دا معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو ناول تاسو ته در ورسي. دوستانو، څه وخت مخکې لبنا خان په سوشل میډیا باندې خپلې ویډیوګانې وایرل کړي چې په هغې کې دې تور ډریس اچولی وي، تورې کپړې اچولی وي او دا خپل د جسم نمایش کوي او خپلې سینې په کیمرې مخې ته ښایي. دوستانو، تاسو به په دې ویډیو کې که خیال وکئ نو لبنا خان ته چې کوم کس کیمره نیولي نو هغه ورته ښه صفا وایي چې ته دا رنګې وکړه او یعنې خپلې سینې وښایه. دوستانو، دا کومه پښتو شو دی خو د پښتو نوم وشرمولو. علیشه 007 هم دا رنګې کارونه کول او د کیمرې مخې ته ډانسونه کول او د خپل د جسم نمایش کولو او د دې نمایندګي د دې مور او پلار کوله چې مور هم په سوشل میډیا باندې دا رنګې کنځلې کوي چې هغه کنځلې د ویلو قابلې نه دي. که هغه کنځلې ما تاسو ته وویلې نو کېدای شي تاسو الټه ماته په دې ویډیو کې کمنټ کې کنځلې وکئ، ځکه چې هغه کنځلې زما په خوله باندې هم نه راځي او دی مور او پلار او د دې لور دلالتوب کوي. راځو اوس دې ته چې علیشه 007 او د لبنا ترمنځ دا څه رشته ده. نو دوستانو، دا به تاسو ته پته نه وي چې دا دواړه خویندې دي. او دوستانو، ځکه چې لبنا خان هم ځان وشرمولو او سوشل میډیا باندې ځان مشهورولو او وشرمېده او همدغه رنګې علیشه 007 هم ځان وشرمولو. د یو څو روپو ګټلو دپاره دی دا رنګې کار کوي او د خپل د جسم نمایش کوي. دی ټوپکمار هم ښه روسټ کې، لانجمار هم ښه روسټ کې. زه یم چې دا به لاسم روسټ کړي نه دي، دا د ویشتو قابلې دي، دا د پښتو د کلچر دپاره تباهي ده. دوستانو، زمونږ ویډیوګانې چا زړه ته دوک رسول نه دي بلکې تاسو ته حقیقت ښودل دي چې دا رنګې شرمېدلي خلک نور هم شرمېږي او نور خلک بیا دا رنګې کارونه نه کوي. نو دوستانو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت والي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.